ډېر وخت وروسته زه بېرته غخار ته ستون شوم، هماغه ښار چې زموږ مینه پکې پیل شوې وه، چېرته چې هېره کوڅه هېره رڼا او هر ماښام ستا د نوم سره تړلی و. تر ما مخکې هر څه بدل کړی و، ما فکر کاوه شاید هر څه به هماغ سوي، خو وخت هغه کوڅه لا هم موجودې وې، خو رنګ بدل شوی او هغه چایخانه لا هم ولاړه وه لکه ښار چې لا هم زما د تیر ژوند ټوټې پکې ساتللې وي، زما د تیر ژوند ټوټې پکې ساتللې وي. ما هغه ځای ته وکتل چې موږ به پکې ساعتونه ناستو، اوس هلته نور خلک ناستو، نورې خنداګانې وې او زموږ کیسه یوازې زما په ذهن کې پاتې وه. عجیبه احساسو ما ژوره ساه واخیسته او د ښار باد ستا بیا راویښ کړ، هغه یاد چې ما فکر کاوه وخت به کمزورې کړې وي، خو ځینې مینې له ښارونو سره تړلې وي، او چې انسان بیرته ورشي زړه یې بیا هماغه زاړه درد احساس کړي. شپه ورو 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 راتله، د ښار رڼاوې بلېدې او زه لا هم په هماغو کوڅو کې روان وم، له داسې احساس سره لکه خپل تیر ژوند له لرې نه ګورم. ما ورو ورو هغه وروستي ځای هم پرېښود او ځان ته مې وویل ځینې ښارونه هېڅکله نه بدلېږي، یوازې خلک ترې ورک شي او زه هماغسې له هغه ښار نه روان شم، له زړو یادونو خاموش درد او هغه مینې سره یو وخت زما ټوله دنیا وه.